السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. څه 1 بجه ده، اتلمه مانځله. دا ولاګ مې نن ډېر زیات لیټ شروع کړو. تاسو ته پته وه په پروني ولاګ کې ما تاسو ته ویلي وو زه یخنۍ والی یم او دا پوزه مې په پاکولو سم بیخ خوله ویستی دی او بېګا پېشمني کې مې ایرنک ګولی وخوړه او ماسخوتن مې ماښام مې هم خوړل وه ایرنک ګولی. نو اوس لږه ګزاره ده خو مزه مې نشته دی. سړی څه دروند کېږي، څه کار ترې نه کېږي چې سړی لږ بیمار شانتي که نه. نو اوس اوس ځمه مانځله او ما یې چې دا ولاګ شروع وکړم پته راته نه لګي چې څه پکې شوټ کوم. نن به صحیح خو زموږ سره اوسئ. مانځله رالم او ټیم پوره دی، سنتو ټیم پکې نشته. لمونځ مې وکړو، اوس رالم او ځم اخوا پټي ته چکر لګومه. هغه اوږې چې دي نو هغې ته هنداره به یې وکړو. اوس رالم ملګرو، پټي ته خو تلمه خو دا سوزکی راغلی دی، د دې نه سبزي راخلو. السلام علیکم ماما. السلام علیکم. څنګه چل دی؟ خیر دی الحمدلله. ټماټر کلو به څو دی؟ ټماټر نیمه دړۍ په 300. نیمه دړۍ په 300. کلو به څو دی؟ کلو کلو به څو دی؟ کلو 150. یو کلو راکئ. بازار کې پرون په 100 او مټر په څو دي؟ مټر 1.5 مټر په 1.5 دي او ټماټر چې دي نو هغه په 150 دي. دا بیرې په څه حساب دی؟ بیرې په 100 کیلو او کینوان په 150 او بادرنګ 100 گازره 2 کیلو په 100. ملګرو اوس مټر به رالو، ټماټر به رالو او لږې بیرې به ترې کېدای شي راولو او یو ګازره دوه به تاسې راولو د خوند لپاره. دا واړه پکې مدرسې له راغلي. ملګرو دا سبزي مې راواغسته، تاسو لیدی شئ. زموږ په کور کې ډېر څوک نشته دی نو هر چیز چې موږ راخلو نو لږ لږ راخلو چې ډېر راوالي بیا ختمیږي نو پتیله پرتی نو بیا چې کوم دی نو خوراک یې څوک نه وي که نه هسې خرابېږي. دا ښایي چې لږ لږه سبزي خلک راخلي نو هغه ښایي. د ملګرو دا پټي ته راغلی وم، دا کشۍ را سره تاسو لیدی شئ. اوبه راړوم اوس دې خول ته ځم اخوا او دې بلکې رالم او اوس اوبه راړو اخوا مالټې اوبه کول غواړي او اوږه هم چې ده نو هغه اوبه به کوو پکې او دا یو څو ورځې شي نو دا تاسو لیدی شئ. دا زموږ د کلي چې کوم دی خوړ دی برنخترې دي، دا به درته چېرته پکې ورځ ښیم په ډیټیل سره او دا تاسو لیدی شئ. صحیح ده او دې ځای کې به ورته اوس رخ جوړو بیا په هاخوا راوباړو. تاسو دا لیدی شئ دا ول داسې په ښکته به یې دی نو دا ځای دا رخ چې ورته جوړ کړې نو اوس دا ځي په هاخوا باندې نو دا تاسو لیدی شئ دا روانې دي کمې دي اوبه. بل ها ساعت یې وشو، بل ها ساعت کې دا روانې شوې او اوس چې کوم دی نو ځو به هاخوا په پټي ته، په پټي کې ورته انتظار کوو چې دا اوبه راشي او دا حل دی، دا ماحول دی. تاسو لیدی شئ ښکلې خوږه سیلۍ چلیږي داسې په سړي خوږه لګي که نه. سړی وایي چې لکه بس کټ مې ورته کېښودی او سملاست یې ورته او بس د دې مرغو د اوازونه یې بس دا مې اورېدی په سکون سره ورته پروت وی. ځو اوس هاخوا او اوبه دې ته راورسېدې. اوس چې دا ګنمن اوچتو، ګنمن پکې ډېر دی نو بس دی ده. چې دا ستا راوبه ټول ګران یو د کیمرامین نیول دی. تاسو لیدی شئ دا اوبه شو، دا اوږه چې نه دا هم اوبه شوه، دا هم اوبه شوه. صحیح ده او اوس به ځو اوس دا لږ ځای پاتې دی دا وشي بیا به ځو کور ته. دغه 2-3 باغونه مې کوم د اوبو واچوو هغه اوبه کړلو د دې اوږې ده او اوبه شو او اوس په اوبه را روانې دي لږ ښکته دغه ځای پکې کوو. هغه بیا راغلی و که نه ما یې نه یې راغلی. دا اوبه کول چې دی نو سټارټ دي. اوس دې خوا دا ګنمن ورته درختي ته ډېر راغلی دا چې لرې کوو. چرمنه اوبه ډېرې تېزې دي یاره، تېزې دي که نه لږ څوک وینې سي د هر څه نو اوبه ډېرې کمې دي زموږ په دې ځای کې بلکې داسې دي
چې د اوبو چې دي نو نشته دی کمې ډېرې او دا اوبه کول وکړو اوبه کول مې وکړو او سم یې تږی کړی یم ځم کور ته او بس ګورو چې څه حساب کتاب دی ماسپښین 3 بجې به تقریبا وي جو مازدیګر لمونځ به پکې وکړو ملګرو اوس چې کوم دی نو روان یم مازدیګر لمانځله او پټی اوبه کلی و نو تبې نیولی یم ښه ټیټ تبې نیولی یم لکه خو همت مې وکړو نو ما چې دا مونځ پکې وکړو او نور به کېږي مونځ لازمي دی په هیڅ حال کې چې کوم دی نو مونځ پرېښوده کوم دی که نه نه دی پکار او مونځ به وکړو او بیا به ګورو دور دی بدوی به اور بلولی شي که دأبې حال د دوی په شان د حال آل فرعون د ملګرو اوس دې خوا بیا راووتم پټي طرف ته او دا خندا دی دیو اوبه راړولې دي پیره خیر دی الحمدلله خندا دلې هم اوږو ته نن اوبه راړولې وختي چې مونږ راواړولې چې دوی بیا دې خوا راواړولې تصویر دی شي راوتیو او دا دانیال دی اخنده دانیال شکول دی تازه کولو لپاره وشو کول دا به زه به ترې منګه وخورو په کور کې او بیا به څه جومات ته ویسورو جومات له د خیر نور انشاء کسان ناسي هغه به ترې هم وخوري مونږ به ثواب وشي او انشاءالله الله پاک ترې ټولو مسلمانانو دغه وکړي طاقت او توفیق وکړي چې جومات ته روجه ته پکوړی او روجه ماته لیږي ثم امین امین دا سویل دی بار پر راوتل دی څنګه چله سویله خیر دی شکر دی الحمدلله روژه ده او روژه ده صحیح صاحب دی څنګه ده ښه ده که څنګه خاص آنی دی ماشاءالله اسانې دي څه درې په کړه شوی دی یاره بالکل برابر یم لکه اوس چې مې پیشونه کړی نه مړه بالکل سیټ یم اوبو ته یا داسې یخ د ګوړې شربت ته چې نیمبو پینه چوړ کلی یاره بس بالکل سیټ یم انشاءالله خولې ته یې ګورئ په ګوړې شربت ته یې په خوله کې اوبه راغلي واپس شوم او دا فواد دی او جواد دی څنګه چل دی فیره خیر دی الحمدلله خیر جواده څه کوئ موږ بهر راووتو داسې د بانک ته داسې نیمه ګنټه پاتې ول ننوته هلته بس ناست وو موږ وایي داسې دی خو وځو ښه 15-20 منټه دی خو پاس کړو بیا به ځو بیا به ځې کور ته ښه خیر دی الحمدلله او ښه ده الحمدلله زه ښه ده لاړو یاره روژه ماته وماته کړه کجورو وغیره ووته وخوړه او اوس چې کوم دی نو رالو مانځله د ماښام یې مونځ به کوو او د هغې نه پس به بیا ځو نو روټۍ به خورو انشاءالله او